هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړوم ته کندوز راډیو د دې ساعت مهمو روسي خبرونو ته. نن شنبه د لړم دریمه نیټه ده چې د 2025 کال د اکتوبر له 25 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. له 1500 ډیر افغان کډوالو د چمن په ښارګوټي کې د بندي پاتې کېدو ستونزه. د اوبو او انرژي وزارت وايي ډیر ژر به د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړولو چارې پیل شي. د سوداګریزو لارو بندېدو له امله د خوراکي توکو بیې لوړې شوي. او ملګرو ملتونه اسرائیل د غزې ته د مرستو د زیاتې داخلېدو اجازه ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. له 1500 ډیر افغان کډوال چې د چمن په ښارګوټي کې د بندي کېدو ستونزه. په چمن ښارګوټي کې له 1500 زیات افغان کډوال کورنۍ د پاکستان له لوري د ایستلو وروسته بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې پاکستان یوازې د سپین بولدک له لارې افغان کډوالو ته د راستنېدو اجازه ورکوي، خو د دې لارې د ګڼه ګوڼې له امله هره کورنۍ لږ تر لږه یوه اونۍ وروسته د ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته راوړي. چمن ښارګوټي کې بندي پاتې افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي، خو د چمن سیمه ییز اوسېدونکي هر ورځ دغه راستنېدونکو ته خواړه، اوبه، درمل او د استوګنې ځایونه برابروي. د اوبو انرژي وزارت وايي ډیر ژر به د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړولو چارې پیل شي. د اوبو انرژي وزیر عبداللطیف منصور ویلي چې ډیر ژر به د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړولو چارې پیل شي. نوموړي همداراز زیاته کړې دې برخه کې باید کورنیو شرکتونو سره تړونونه وشي او د بهرنیو هغو لپاره باید انتظار ونه ایستل شي. هغه ویلي افغانان حق لري چې خپلې اوبه مدیریت کړي. منصور زیاته کړې دا تاریخي پریکړه د اوبو ملي زیرمو د مدیریت لپاره د افغانانو قوي اراده څرګندوي. د سوداګریزو لارو بندېدو له امله د خوراکي توکو بیې لوړې شوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو، د تیلو بیو د لوړوالي او د سالنګ لویې لارې بندېدو له امله د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي دي. د دغه بنسټ په وینا د ترانسپورتي لګښتونو زیاتېدو د خوراکي توکو په بیو مستقیم اغیز کړي او په کابل ښار د وړو وریجو او تیلو بیې په تیرو 2 اونۍ کې تر 100 افغانیو پورې لوړې شوي دي. هټیوال وایي د یوې بوجۍ اوړه بیه له 1400 څخه 1513 افغانیو ته، د وریجو له 2300 څخه 2400 افغانیو ته او د 14 لیټره غوړیو بیه له 1480 څخه 14 افغانیو ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې موټر چلونکي هم د تیلو له لوړو بیو شکایت کوي او له حکومته غواړي چې د تیلو او مایع ګازو یې کنټرول کړي څو د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. او روسي خبر ده چې ملګرو ملتونه اسرائیل د غزې ته د مرستې د زیاتې داخلېدو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان مرستیال فرحان حق ویلي چې اسرائیل باید د شوې هوکړې سره سم غزې ته د نورو مرستو د ننوتو اجازه هم ورکړي. هغه له الجزیرې سره په مرکه کې ویلي دوی غواړي چې اسرائیلي چارواکي له نورو لارو هم ډیرو لارو ته د ننوتو اجازه ورکړي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله عمل شه.